دوستانو دا خیبر سالارزی صاحب دی او دلته په دې ماده په امریکا کې کار کوي. بیا هم دلته په دې کیاسکونو کې کار کوي. نو د ده نه به پوښتم چې څومره وخت یې کېږي چې امریکا ته راغلی دی او څومره وخت یې کېږي چې دلته په دې مال کې کار کوي. نو خیبر سالارزی صاحب په پښتو ټیم کې درته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه قاري صاحب. زم په خپل نمبر وار باندې ټولو درنو دوستانو افغانانو ته او لر او بر پښتنو ته سلامونه او لیکې هیلې وړاندې کوم. او زه تقریبا قاري صاحب محترم ته 2014 کې دلته راغلی یم امریکا ته او اوس نو تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته یو او مخکې د دې نه بل ځای کار کوو او دا 15 کاله کېږي دلته مال کې بس مال اف امریکا چې مال دی غټ مال ده 3-4 مال دی په امریکا کې. نو همدلته کار کوو تقریبا 15 کاله کېږي او بس دغه مال کې په داخل کې بس لګیا او بوخت یو په کارونو سره. ډېره ښه ډېره ښه. نو څنګه دی کاروبار روزګار ښه روان دی ګزاره کېږي؟ بس شکر دی هغه څه چې زموږ په قسمت کې او څه الله طرفه یې په هغې شکرګزار یو د هغې ګزاره هم پرې کېږي او خوشحاله یو د رب نه څه چې راکوي. بس ډېره مننه د هغې نه. خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لره. خوشحاله شوم په دې مننه قاري صاحب ډېره مننه. زه دې دوستانو ته دا مال وښیم. الله الله دې زده. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. دوستانو دا مهران نومیږي. دی هم د پاکستان دی. دلته په دې کیاس کې کار کوي. भाई आपको कितने साल हो गया इधर अमेरिका में? मुझे अमेरिका में 5 साल 4-5 साल हो गया. 5 साल हो गया. 15 काल की अमेरिका तरावल. और कितने अरसे से इधर माल में काम करते हैं? और मैं इस मॉल में एक्चुअली मुझे हो गए 2 साल. मैं पहले बर्न्सविल मॉल में था. उधर मैंने 2 साल किया. دا وایي چې په دې مال کې مې 2 کاله کېږي او مخکې د دې نه یو بل مال دی برنزویل مال ورته وایي هلته مې کار کوو. तो अब इधर किसी के लिए काम करता है ना? Cover by Chile. अच्छा अच्छा ओके. थैंक यू ब्रदर. My pleasure. To meet you. Yeah, it's Thank nice you. to meet you too. Take Okay. care. Have a good one. वो नहीं करेगी. Can I interview you for my YouTube channel? I'm just asking what you're doing. What's my YouTube name? Is PAKHTO TV. Pakhto TV. It's called Pakhto TV. It's on my it's on my language. Yeah. Okay, thank you. دوستانو بعض خلک دغه نه ډډه کوي چې انټرویو وکړي. دوستان اوس په 3 منزل کې روان یم. زه به تاسو ته دغه وښیم. دا هماغه پارک دی چې ماشومان پکې لوبې کولې. دې ځای کې به اوبه راتللې. په دې اوبو کې به کښتۍ وي. اوس ګوره دا اوبه نشته وچې دي. دلته به کښتۍ وي. کښتۍ به ګرځېدلې. راتلې مخامخ ګورئ چې خلک اوس هم ګرځي. اوس دویم منزل ته ځم.
دوستانو دویم منزل ته راغلم د مخامخ دغه چې کوم دی دا مخامخ دکان کې ښکاري دا هم زمونږ د یو افغان ورور دی دا په خپله نشته دی دلته نو په دې خاطر باندې زه دا ډېر غټ دکان دی ټول موبایلونه دي د موبایلونو هغه سکرینونه پروټیکټور یو شیان دي دا ټول پکې دي دا مخامخ دا موبایل زون دا یې دغه دی دوستانو دا دریم منزل اول منزل ته ځما ډېر غټ مال دی دې کې سړی په ګرځېدو ستړی شي او زما پښه م خوږېږي دوستانو اوس هم ډېر وګرځېدلم زه ګرځېدی هم ډېر نه شم په هر صورت خو ستاسو د خوشحالولو ستاسو له د یو څو دقیقې تفریح درکولو دپاره روان یم ګرځم که نه ماته نن خپل ډاکټر وویلې چې ته 15 دقیقو نه زیات نه شي ګرځېدلی 15 دقیقو نه به زیات ډېر نه ګرځې هر صورت خو ما چې دومره وکړی شو چې د هېوادوالو یو دې له یو قسم ته چکر ورکو او یو څه تفریح شي ساعت تېري شي نو زه اوس په اول منزل کې روان یم ما کوښښ ډېر وکړو چې بعضې دا دغه خلک راواخلم د دوی سره انټرویو وکړم خو دوی دغه ته نه تیارېږي دا مخامخ دا چې درته ښکاري دوستانو دا زموږ یو افغاني ورور دی لږ مصروفه دی او دې تېرېږم داسې بېرته پرې راګرځم دې سره بیا خبرې وکړم لږ مخکې ځم ګوډ ګوډم روان یم ورور مخکې وویلې چې دا په امریکا کې درېیم څلورم غټ مال دی نو ما چې څومره په هکله لوستي وو هغه وخت په ټوله امریکا کې په کوم کال کې تر ټولو غټ مال و او نور چې کوم غټ مالونه دي یا پلورنځایونه البته مال داسې یو پلورنځي ته وایي چې په هغې کې ټول د یو چت لاندې مختلف دکانونه وي او مختلف جنسونه شیونه توکي خرڅوي نو دې ته مال وایي او لکه موږ چې ورته مارکیټ وایو نو دا یو قسم ته مارکیټ خو هم په خپله د انګلیش کلمه ده
خو دا زمونږ په هیواد کې دود ده چې ورته مارکیټ وایي چې دغسې یو ځای او په هغې کې نور بیا واړه دوکانونه وي او هغه غټ ځای چې هغې ته مغازه وایي چې یو دوکان یو ټول شی نه پکې هغې ته نو دې ته مال اف امریکا وایي دا په منیسوټا ایالت کې بلومنټن کې واقع دی د هوایي ډګر نه تقریبا په 3 مایله کې دا ځای واقع دی زه بېرته راوګرځېدلم په دې طرف باندې روان یو دا هغه ځای نه بېرته راوګرځېدلم چې دغه ته لاړ شو دا د دوستانو هغه ته راورسېدلم دغه دی ضیا قاضي زاده صاحب ته راورسېدم سلام علیکم ورور جوړ په خیر صحت نه ښه دی خیرات دی خلالي ده په خیر یې دوستانو دا ضیا الله قاضي زاده صاحب دلته په منیسوټا ایالت کې اوسېږي او نور به د دې نه پوښتنه کوو چې څومره وخت کېږي چې دلته اوسېږي او دلته چې دا کار کوي دا بزنس دا دغه خپل دی یا بل چا سره کار کوي څومره وخت کېږي دلته کار کوي دا ټولې پوښتنې به د ضیا الله ورور نه کوو نو ضیا ورور په پښتو ټي وي کې درته ښه راغلاست یم مننه قاري صاحب اول تا ته او د ستا مینهوالو ستا د ټي وي ټولو سبسکرایبرانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم وعلیکم السلام Those way right there. یا وبخښئ دا سړي پوښتنه وکړه د کوم سټور نو دغه دی ورور څومره وخت کېږي چې دغه ته راغلی امریکا ته راغلی قاري صاحب تقریبا امریکا ته د راتګ د 6 کلونو نه خبره وکړه ها 2014 کې راغلی اوم کال دی اوم کال روان دی چې راغلی وو بس اخوادي په کارونو بس وخت پورې نور کارونه کول د سلفون ریلیټډ وو مربوط بیا هم دلته په دې مال کې خپل شخصي کار شروع کړ یو څو انډیوالا نور بس اوسه پورې لګی وو د مال کې څومره وخت کېږي چې دلته دوام شروع د مال کې تقریبا زموږ 4 کاله پوره شوي ډېر ښه نو دلته بزنس جوړول خپل کاروبار جوړول سخت که اسانه دومره سخت هم نه دي او اسان هم نه دي په دا طریقه باندې یو څوک لکه موږ چې په افغانستان کې بزنس کوو یا خپل شخصي کاروبار کوو دلته لږ فرق لري او طریقه یې زده کول دي بیا نور هغې ځینې تقریبا اسانه ده چې کار طریقه قانوني مراحل او کمپنۍ جوړول او داسې دغه شرایطو باندې ځان برابرول خپل کار ته ادامه ورکول څنګه دی کاروبار هم څنګه دی ښه روان ښه ده الحمدلله یو څه وخته پورې خو د کوویډ ورباندې اوس تاثیرات کړي وو اوس الحمدلله بېرته هر څه ټیکټ کېږي کوویډ د اغېزه کړې وه ورباندې اوس یې راځي انشاءالله اوس ته روانه خوشحاله شروع مننه قاري صاحب بیا هم ستاسو ټولو مینهوال کې سلامونه او ستاسو د بریالیتوب په هیله خوشحاله اوسئ دوی مننه زه به دوستانو ته دا مال وښیم مال اف امریکا صاحب خدمت کې خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لره خوشحاله شئ دوستانو بس دا د ضیا ورونه را روان شوم نو دغه دی دا مال چې کوم دی هغه په د مال اف امریکا په اوس په 2 بجو باندې بندېږي مخکې به د سهار
لسو نه تر 9:30 بجو پورې و او د یکشنبې په ورځ به د سهار 11 نه تر 7 پورې و. د کووډ په وجه باندې اوس په فکر کوم چې 10 بجې خلاصېږي او 7 بجې بندېږي هره ورځ. په دا ویکند کې رخصتیانو کې صرف تر فکر کوم 8 بجو پورې نور چې ده هره ورځ 7 بجې بندېږي. نو اوس 7 بجې د ماښام دي، مال په بندېدو دی، خلک دکانونه بندوي روانېږي. نو زه به همدغسې آهسته آهسته په قلاره وخوځېږم بېرته همداسې ځمه دوره وامه او په کوم ځای باندې شروع کړې وه هماغه ځای به بېرته ودرېږم. دا ډېره ستونزمنه ده چې په یو ځل باندې سړی ټول مال وګوري، ټول دوکانونه، ټول ځایونه. دلته رستورانټونه دي، دلته مختلف قسمه دوکانونه دي او بل د دې ځای کرایانې ډېرې سختې کېدي دي. د دغه کیاس د دومره ځای $3000 د میاشتې کرایه ده او بس دوی د دې خلکو نه دغه کوي، پوره کوي. نو لږه ستونزمنه ده، خو لږ پخوا بزنسونه ښه وو، اوس هر څه آنلاین شوي دي، هر څه خلک آنلاین اخلي. نو د دې کاروبار لږ سست شوی دی، لږ قراره شوی دی. نو خلک ښه وو، مخکې به دلته کاروبار ښه وو. دغه قیاس کې تاسو ولیدئ دا هم یو افغاني ورور دی. نو دلته ماشاءالله افغانانو کار کړی دی، څو کسان دي هغوی دلته خپل بزنسونه لري، خپل کاروبار یې جوړ کړی دی ځان له او د پردۍ مزدورۍ نه خلاص دي. نو هغه افغانان چې دلته په امریکا کې اوسېږي هغوی ته هم زه دغه وایم چې یو څه ځان له برابر کړي، یو څه ځان له جوړ کړي چې تل دا د پردۍ مزدورۍ دا هم سړی خرابوي او تل بیا هغه انرژي او هغه قوت هم نه وي چې سړی کار وکړي. نو دا ښه خبره ده چې وړوکی بزنس دا ډېر ورکوټی بزنس دی، بس یو قیاس دی او یو دغه پکې اچولي دي. دا یو نه دی، په دې مال کې په 100 دا کیاسکونه شته دی، چا پکې یو څه اچولي، چا پکې بل څه اچولي او خپله زندګي او بغیر روانه کړې ده. نو پکار ده چې کوشش کړو دا مال په بندېدو دی. ګوره دا بند شوی دی ځکه 7 بجې دي، نو د ماښام د لمانځه وخت هم دی. نو زه به ځان ورسوم دغه ته چې مونږ رانه قضا نه شي. We're done? Close? Okay. دغه دکان والا و ګورې بس دغه دی
دا ګوره زموږ دوکانونه بند شوي دي او زموږ لا بندېږي روان دي. دوستانو دلته هماغه ځای ته راورسېدلم کوم ځای نه چې مې ویډیو سټارټ کړی. ډېره مننه دوستانو، الله دې وکړي چې د دې چکر نه مو خوند اخیستی او زمونږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې لایک او شیر کړئ دوستانو سره چې تر څو زمونږ هره ویډیو چې کوو هغه په هره برخه کې چې تاسو در ورسېږي. پښتو ټي وي تل ستاسو په چوپړ کې دی. نور مو په لوی خدای جل جلاله سپارم په دې هیله په دغه تمه چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې سوله راشي او هغه هم همدغسې ودانۍ ولرو، همدغسې بې له جنګه، بې له یېرې او بې له کومه جنجاله افغانان د سولې په فضا کې ژوند وکړي او بس خوشحاله سوکاله او آباد اوسئ. الله جل جلاله مو سپارم. زنده باد افغانستان.